سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم مشر منظور پښتون غوښتنه کړې ده د خیبر تیرا راجکل سیمې کډوال بیرته ستانه کړل شي. منظور پښتون ویلي دي په ملګرو ملتونو او بشري حقونو په تنظیمونو یې غږ کړی ده چې د تیرا راجکل د کډوالو د بشري حقونو په سرغړونو ولې خاموشه دي او د پاکستان په عدالتونو او پوځ یې د بې کوره خلکو په مسله غلي پاتې کېدو باندې نیوکې کړي دي. نږدې د یوې میاشتې راهیسې د تیرا راجکل کډوال په احتجاج پر لټ دي. دوی لومړی په باب خیبر پر لټ پیل کړی و او بیا پر لټ د جمرود بګیاړي پوستې ته منتقل سو چې له امله یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په لویه لار د ګاډو لوی کتارونه درول سوي دي او لاره د هر ډول تجارتي غټو ګاډو تګ راتګ په وړاندې بنده ده. د خیبر تیرا راجکل سیمې کډوال غوښتنه کوي دوی ته اجازه ورکول سي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د پي ټي ایم مشر منظور پښتون په 13 اګست جمرود کې د راجکل د کډوالو پر لټه ورغلی او وینا یې کړې ده. منظور پښتون ویلي دي ریاست د تیرا راجکل د سیمې پوځي عملیات کول، خلکو ورته کورونه خالي کړل. 14 کاله د دغو خلکو وشو چې کډوال سوي دي د خپل وطن څخه محرومه سوي دي. منظور پښتون د 11 اکتوبر د قامي عدالت یا جرګې اعلان هم وکړ. هغه پرون په جلسه کې دا وویل چې دغه جرګه یا عدالت به د خیبر په خاوره باندې کیږي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.